د سولې پر لور تازه ګامونه له نږدې 3 میاشتو اوږدو تودو بحثونو څخه وروسته پر طرزالعمل سلا شول. دې سره به د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیلېږي. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي وایي د دواړو خواوو ګډه کاري کمیټه به د شنبې پر ورځ خپل کار پیلوي. د افغانستان پلاوي په خبره دا ګډه کاري کمیټه به د اجنډا پر جزئیاتو او عناوینو بحث وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي وایي دوی به خپله کلیدي غوښتنه چې ورباندې بحث ته وړاندې کړي او پر دې به ژور بحثونه وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی یو ځل بیا له همدې دوحې نه پر طالبانو د وربند غږ وکړ. چیزی را که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان د افغانستان اسلامي جمهوریت هر هغه څه په پام کې لري چې د افغانستان خلکو یې په وار وار غوښتنه کړې او هغه ژر تر ژره د جګړې درېدل دي. په جدیت سره د لاسته راوړنو ساتل کېدل او هغه څه چې بیخي مهم دي هغه دا چې جنګ باید پای ته ورسیږي. د افغانستان خلک د دې وړ دي چې اور بند سي او هیواد د تلپاتې ثبات پر لور روان سي. د جګړې درولو ناره له افغان کلیو پیل شوه. دوحه کې دا دی بدرګه او ان تر ولسمشرۍ ماڼۍ رسیږي. ولسمشر وایي د سولې اصلي خبرو پیل، وربند او دایمي سولې لپاره چې د افغانانو غوښتنه ده د دې پرمختګونو هرکلی کوي. افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې هم د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت لومړیتوب بولي. بهرنیو چارو وزیر یې هم د وربند خبره کوي او وایي بیړنی وربند د افغانانو هیله او غوښتنه ده او ورسره د سرتاسري سولې ټینګښت. د افغان سولې خبرو لپاره د طرزالعمل وروستي کېدل د نړیوالو له تود هرکلي سره مخامخ سو. ناټو د دوحې بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې د خنډ د لرې کېدو هرکلی کړی او دا یې افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو ګام بللی. امریکایي استازي زلمي خلیلزاد له تود هرکلي سره ویلي د دریو پاڼو دغه هوکړه به د سیاسي تګلارې او د پراخ وربند لپاره د دوی خبرو ته بهیر او اصول مشخص کړي. ملګرو ملتونو دا یې مثبت ګام بللی. پاکستان بیا په دې بهیر کې د مرستو خبره کړې او بریټانیا بیا د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده. جګړه نړیوال او افغان حکومت یې تر دې دمه د درېدو غوښتنه کوي. په وار وار دا غږ پر طالبانو کیږي چې دوی وربند ته مخه کړي. هغه وربند چې طالبان یې د سولې اصلي خبرو یوه برخه بولي او لا یې پرې هوکړه نه ده کړې. تازه افغان حکومت وایي په تیر یوه میاشت کې د طالبانو په 1400 ځانمرګو بریدونو او 168 د ماینونو په چاودنو کې نږدې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دلته افغانستان کې همدا د جګړې قربانیان دي چې وربند ته شپې او ورځې شمیري. شازیه حیا، کابل.